شاهین دویمه برخه د شاهین د خپرونې مینوالو په تېره برخه کې مو واورېدل چې موسی بدر ته وویل ستا باور په څه دی چې موږ تر شا لوی پوځ نشته. بدر بن مغیره ځواب ورکړ کله چې تاسو له دې ځایه 100 میل لرې وئ ما ته ستاسو د راتګ خبر راغی او ما ته دا هم معلومه شوه چې ستاسو تر شا پوځ نشته او کله چې تاسو له غره نه راکوزېدئ ما له یوې ونې نه سار کاوه او ستاسو خبرې مې اورېدې. پر دې سربیره زه پوره پام کوم او رښتیا خبره دا ده چې ستاسو 50 تنه پوځیان همدا اوس زما د ملګرو تر ولکې لاندې دي. موسی حیران شو، څلورو خواو په ګڼو ونو نظر واچوه. بدر ومسکل وویل کوم څوک چې هدف وویني هغه موږ غشي نسو بللی. زه ستا اندېښنې لرې کولو ته تیار یم. دا یې وویل او بیا یې له ترکش غشو کڅوړه نه غشي راواخیست، په لنده کې یې کښېښود. همهغه د لرګي تخته یې نشه کړه او په لوړ اواز یې وویل زموږ درانه میلمانه غواړي وګوري چې اوس دلته څومره شاهینان شته. خبردار اوسئ تخته ستاسو نښه ده. او کله چې د بدر بن مغیره غشي له لندې نه ووت او په تخته کې ونښت له څلورو واړو خواونه د غشو باران شو او ټوله تخته د غشو نه ډکه شوه. د ونې پرې شوې پاڼې په هوا کې والوتې. موسی حیران شو وویل زموږ شاته هم په ونې کې ستا ملګري دي؟ بدر هو او ستاسې مخ هم د تختې پر بل لوري به ته له دې نه هم زیات غشي وګورې. الزغل وویل موسی موږ له دې ځوان نه باید ډېر څه زده کړو. زه د 100 ورځو لپاره د پوځ یو څو سرداران را استوم. زه زیاتې هیلې لرم او غواړم چې همدا نن موږ بیرته ستانه شو. بدر بن مغیره وویل ما وبخښئ دومره ډېر مې دلته ودرولی، تاسو راځئ هلته به آرام کښېنو او خبرې به وکړو. الزغل ځواب ورکړ ستا هستوګنځی خو له دې ځایه ډېر لرې دی، که هلته ولاړ شو نو نن بیرته نسو ستنېدی. بدر زه تاسو ډېر لرې نه بیایم، راځئ د دې ځنګل میوه او ښکار ستاسو او واښه ستاسو د اسونو لپاره تیار دی. الزغل موږ ستاسو میلمستیا قبوله کړه. دا یې وویل او بیا دوی په اسونو پښې واړولې. د بدر په لارښوونه تر اوبو پرېوتل. په بله غاړه بدر په لوړ اواز خپل ملګري ور وغوښتل او د سترګو په رپ کې نږدې 200 تنه غشي ویشتونکي سپاره له یوې او بلې خوا نه له ځنګله نه راووتل او د ویالې پر غاړه د پله شاوخوا ته راټول شول. یو سپور د ځنګله له منځ نه راووت او ډېر ګړندی دوی ته ورغی. په مخ کې یې ودرېد او دوی ته یې په تذبذب وکتل. د هغه عمر د 22 کلونو په شاوخوا کې و. سارای عربو او یا بربرو مسلمانانو ته ورته نه وه بلکې د هسپانیې او عربو ګډې نښې پکې ښکارېدې. په سره کې د هسپانیا هیبت پر ځای د علم او ذکاوت علامې جوتې وې. د بدر په څیر هغه هم سپینه پګړۍ پر سر وه خو په زغره د پاسه سره چپنه اغوستې وه. د هغه د زین پر سر د څرمنې 2 کڅوړې هم زړېدلې. بدر هغه ته وکتل بشیر راغلی دا د اندلس د باچا ورور الزغل دی او دا بل موسی دی. دوی موږ ته یو زیری راوړی دی. په نږدې وخت کې د قسطلې پر خلاف د جهاد اعلان کېدونکی دی. بشیر له آس نه کوز شو، دواړو ته یې لاس ورکړ او ستړې مشه یې ورسره وکړه. بیا بدر وویل دا بشیر بن حسن دی، تاسو به د ده نوم اورېدلی وي. په اندلس کې تر ده غوره جراح نشته. په قرطبه کې یې خپله شانداره ماڼۍ پرېښوده او دا دی په دې ځنګله کې له ما سره په ژوند تېرولو خوښ دی. بدر خپل ملګرو ته څه اشاره وکړه او ټول یو په بل پسې په ځنګله ننوتل او له سترګو پناه شول. د شاهین د خپرونې مینوالو لږ ځنډ وروسته بدر او بشیر خپل میلمانه د ځنګله په منځ کې چینې څنګ ته بوتلل. هلته د ونو تر سیوري لاندې په یوه شنه چمنې لوی دسترخوان غوړېدلی و. د بدر 50-60 تنه دلته هم وو. هغوی د میلمنو اسونه ونیول، یوې خوا ته یې وتړل او واښه یې ور واچول. الزغل او ملګري یې چې دسترخوان کښېنستل ښایي ټول به فکر کاوه چې بدر به دومره ناڅاپي میلمنو لپاره څه بندوبست کړی وي. بدر لاسونه وپړکول. د ونو له منځه 100 تنه چې لوی لوی پتنسونه یې په لاسو کې وو راښکاره شول او په لږ شیبه کې دسترخوان د مارغانو او ځنګلي حیوانانو د ښکار په کباب شوو غوښو او ډول ډول میوو ډک شو. میلمانه حیران شول، یو بل ته یې وکتل. بالاخره الزغل وویل تاسو ډېر زحمت ایستلی دی، زه حیران یم چې تاسو دومره زر داسې بندوبست څه ډول وکړ. بدر ځواب ورکړ ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې تاسو له دې ځایه 100 میله لرې وئ. ما ته مو د راتګ خبر راغی. ما ته دا خبر هم رسېدلی چې تاسو په لاره کې ناشته نه ده کړې او چې ما ته مې خبر راوړونکي وویل تاسو له ځان سره د خوراک شیان هم نه لرئ نو ما به له دې بندوبست پرته نور څه کول. د ډوډۍ له خوړلو وروسته الزغل په امامت د ماپښین لمونځ ادا شو. له دې وروسته بدر، بشیر، الزغل او موسی له نورو خلکو نه لږ وړاندې د یوې ونې تر سیوري لاندې جلا کښېنستل. موسی د اندلس نقشه راوکښه او ویې غوړوله.
او تر ډیره وخت یې د راتلونکي جګړې په اړه په مختلفو تجویزونو خبرې اترې او مشورې وکړې. الزغل د بدر ډېرو وړاندیزونه ومنل او ویل له حملې نه څو ورځې وړاندې به تاسو غرناطې ته راوغواړو. سملاسي زه غواړم چې څو نورې سرحدي سیمې هم ستا په اختیار کې شي. ته به له دې ځنګله نه دغه سیمې هم ساتې. موږ به له دې سرحد نه ډاډه شو. ټول ځواک به بل محاذ ته واسو. ما له ابوالحسن نه د دې سرحد لپاره ستا د ولایت فرمان راوړی دی، خو زه ویرېږم که دا کار وشي پرندان به پوه شي او خطر به احساس کړي او موږ د تیاري نه وړاندې به پر موږ حمله وکړي. د دې په خاطر زما رایه دا ده چې په نامه والي بل څوک وي او کار او صلاحیت به ستا وي. تر 4 میاشتو پورې له عیساویانو سره څه ټکر او جګړه زموږ په ګټه نه ده. په دې موده کې به موږ د دوی له وضع ځان خبروو. تاسو د قرطبي، اشبیلي او نورو ښارونو خپلواکي غوښتونکي راټول کړئ. زه به د هغو لپاره د وسلو او اسونو بندوبست وکړم. زما باور دی چې که یوازې یوه ورځ د غرناطې او نور اندلس مسلمانان سره یو شول نو موږ به دغه ملک د تل لپاره د عیسایانو له غلامۍ نه آزاد کړو. بدر په غمجنه لهجه ځواب ورکړ. کاش کې به دا خبره چا 50 100 او یا 200 کاله وړاندې سوچ کړی وای. 200 کاله وړاندې یوازې له قرطبې تر لیتې او اشبیلي نه 3 لکه مهاجر غرناطې ته د جهاد لپاره راتللي وو. خو هلته د حسد او دشمنۍ په اور کې د دوی تورې ویلې شوې. یوازې په دغه دره کې 50 کاله وړاندې 15,000 تنه مجاهدین وو. نن له ما سره یوازې 15,000 تنه غازیان دي. خو که غرناطې د جګړې او مقابلې پریکړه کړې وي نو د دوی شمیر 3 چنده کیدای شي. تر اوسه پورې زیات پالتو آسونه په دې ځنګلي کې سري. که موږ ته د وسلو ضرورت شو تاسو ته به احوال درکړم. بدر ته د سرحدي سیمو د سپارلو په اړه د زیاتو مشورو نه وروسته الزغل خپل ملګرو ته د سفر د تیاري حکم وکړ. سرحدي شاهین پر اندلس د مسلمانانو ولکې نږدې 800 کلونه تیر شوي وو. د دې 8 پیړیو تاریخ د یو ستر قوم د عروج او زوال داستان دی چې لومړی فصل یې د عربو فاتحانو او امایو کورنۍ لوړ همت امیرانو په خپلو وین لیکلی. اوس دغه لوی قوم چې هیبت یې د روم د بحري باغي څپې ایل کولی او عزم او ارادې ته یې د پیر نه د غرونو څوکې په ګونډو وې. د بېکسۍ په اوښکو خپل وروستی باب لیکي. د تهذب او تمدن هغه ونه چې طارق بن زیاد او موسی بن نصیر غوندې سرشندویانو او د عبدالرحمن وارثانو پاللې وه اوس د خزان د تون او یاغي څپو سره مخ وه. مسلمانان د تالندې په څیر په دې هیواد راننوتل او کله چې د مقاومت ټول دیوالونه ولوېدل او د هسپانیې اوسېدونکو د عربو شازلمیو ته وسلې کښېښودې نو دغه تالنده د رحمت په باران بدله شوه. د اندلس شاړه ځمکه یې د عدن پر بڼه بدله کړه. هغه هیواد چې انسانیت پکې د جاهلیت په منګلو کې سا ورکوله د اروپا د علم علمبردار شو. کله چې په اروپا د وحشت او بربریت تاریخ خپرې وې د اندلس په هر کور کې د علم او هنر ډیوې بلې وې. کله چې د اروپا زیاتو اوسېدونکو د ځناورو سرمنې اغوستې او په غارونو او ځنګلونو کې اوسېدل د اندلس خلکو د ټوکرو په اوبدلو او د ماڼیو په جوړولو کې کمال درلود. هغه وخت چې په اروپا کې د کتاب لوستونکي د ګوتو په شمار وو په اندلس کې داسې څوک پیدا کول ګران وو چې په کور کې کتابتون نه وي. د امویانو د خلافت دوره د اندلس په تاریخ کې طلایي دوره وه. اوس هم چې کله کوم سیلانی د قرطبي، اشبیلي او طلایي تلې په کنډوالو کې د پخواني شان او شوکت تصور کوي په حیرانۍ دا پوښتنه کوي چې دا هم هغه ځای دی چې د خلکو د خوشحالۍ په لیدو به یې د شارلمان سفیر حق حیران کړ. آیا اوسنۍ هسپانیا هم هغه د عربو اندلس دی چې له خاورو به یې طلایي راپورته کېده؟ هلته چې د غریبۍ او فقر نوم او نشان و او سوداګري یې تر ایران، روس او چین پورې زغېدلې وه. پوهنتونونه یې په ټوله نړۍ مشهور او علماو ته به یې د افلاطون او ارسطو شاګردان زنګون مات کړی و. د اندلس د مورخینو ارواوي چې ښایي هر ماښام اوس په هغه ویرانو راګرځي چې په غمجنه لهجه موږ ته د دې پوښتنو ځواب راکوي. هو، دا هسپانیا د عربو هم هغه اندلس دی چې د عظمت داستان یې هیرا افسانه شوه. دغه جبل طارق همدغه دی چې د طارق بن زیاد کښتیو دلته لنکر اچولی و. دغه قرطبه هم هغه ښار دی چې د دریم عبدالرحمن د دربار شان او شوکت ته د نړۍ د سترو ټولواکانو سفیران حیرانو. دا هم هغه اندلس دی، هو هغه عظیم ولس چې په خپلو وینو او خولو یې دغه خاوره سمسوره کړې وه ورک شوي دي. تر دې کنډوالو لاندې د هم هغو سترو معمارانو جسدونه دي چې له دغه هیواد نه یې د نوري اروپا لپاره د رڼا سلي جوړ کړي. د نړۍ تاریخ د مختلفو قومونو د کمال او زوال داستانونه وایي.
خو اندلس د عربو فاتحانه د کمال او زمال داستان تر ټولو زیات په زړه پورې او تر ټولو زیات عبرتناک دی. لمر، سپوږمۍ او ستوري له پاسه له آدم علیه السلام نه تر دې دمه کائناتو ته ګوري. که په یې ټټر کې زړه وي د اندلس د عربو فاتحانو د عروج او زوال داستان به خامخا پرې نقش وي. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، په اندلس کې د مسلمانانو د بریو په لومړیو وختونو کې د شمالي بریدونو سره جخت د عیسایانو وړوکې پاچاهۍ وې. د اندلس د ځواکمنو واکمنو په وخت کې به دوی مسلمانانو ته جزیه ورکوله او د مسلمانانو د خپلمنځي اختلافات او کمزوري په وخت به یې بیا د خپلواکۍ اعلان کوه او په سرحدونو به یې بریدونه کول. په اندلس کې د اموي خلافت دوره د ترقۍ او پرمختګ دوره وه او اموي حاکمانو د خپلو شمالي عیسوي ګاونډیانو سره د هغوی د بدنیتۍ سره له زغم نه ډک چلن غوره کړی و. په 5مه هجري پیړۍ کې د امویانو له زوال نه وروسته د اندلس مسلمانان له یوه مرکز نه محروم او په خپلمنځي جنجالونو کې راګیر وو. د اندلس ستر حکومت په 10 کوچنیو ټوټو ویشل سوی. د دوی د ګډوډي او اختلاف نه شپږم الفانوسو ګټه واخیسته او د شمال ریاستونو استوریا، لیون او قسطلایه سره یو کړل او پاچاهي شو. د مسلمانانو خپل چاري کوم واکمن چې بل خپل ګاونډي مسلمان بل حکمران نه ماته وخوړه له افسانو نه به یې مرسته وغوښته. هغه هم یو حاکم دته د بل په مقابل کې مرسته ورکوله او د خپلې مرستې قیمت یې ترلاسه کاوه، تر دې چې نږدې د اندلس ټول مسلمان حاکمان د جزیه ورکوونکي شول. د اپناسو پوز د اندلس په سارا او اوږدو کې پوځي تاڼې جوړې کړې او د خلکو په لوټولو او زورولو یې لاس پورې کړ. د دغه مصیبت په وخت کې د الجیریا او مراکش حکمران یوسف بن تاشفین د مسلمانانو مرستې ته راغی. هغوی یې د عیسویانو له ظلم نه وژغورل، خو لنډ فکر مسلمانان یې په یوه مرکز راټول نه کړای شول او د مسلمانانو د وحدت ټول تدبیرونه یې ناکام ولیدل. اندلس یې د افریقا واکمنۍ یو ولایت اعلان کړ. افریقا د مرابطین دغه واکمني چې یوسف بن تاشفین یې تاداو کښېښود تر ډېره دوام ونه کړ. د اندلس حاکمانو یې پر خلاف بغاوت وکړ او بالاخره د اندلس هر لوی ښار ځانګړی حکومت شو. په دغه نازک مهال عبدالمؤمن د مسلمانانو د اقتدار رانسکورېدونکي محل ته تکیه ورکړه. د اندلس وړوکي ریاستونه یې مات کړل او د محدینو د پاچاهۍ تاده یې کښېږد. محدین د شمالي عیسوي حکومتونو لښکرو ته پرله پسې ماتې ورکړه، خو له بده مرغه د دوی مرکز هم افریقا وه او له هغه ځایه اندلس اداره کوه چې بالاخره هغوی هم ورو کمزوري شول. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، دا خپرونه ما محسن احسان تاسو ته وړاندې کړه. دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په راتلونکي برخه کې به یې واورو.